بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترم کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایست. نن راځو د طا په مرکباتو کې چې د الف با سره بیا تریا پورې تعلق لري. نن یې د طا او میم مرکبه وایي چې د طا او میم مرکبه څه ډول لیکل کیږي او د لیکلو قاعده یې څنګه. په همدې شکل سره دوستانو د طا او میم مرکبه ده چې دا هم د طا قسمت او دا هم د میم قسمت. په همدې شکل سره چې دا قسمت دوې نقطې صحیح او دغه رقم دا قسمت یوه نقطه باید ولري. راځو د طا او میم یوه بله مرکبه ده په همدې شکل سره وروسته د قلم داسې حرکت داسې ایښول په همدې شکل سره چې دا قسمت یې باید په داسې شکل سره وي. وروسته له هغه څخه د میم برخه په همدې شکل سره او د میم پاته برخه. په همدې شکل سره چې دا قسمت یې باید یوه نقطه دلته ځای کې او دغه رقم یې هم دا قسمت باید یوه نقطه دلته ځای کې. په همدې شکل سره کوشش به ډیر کوئ چې خط په څومره آرام ډول سره ولیکل سي ښایسته راسي. راځو د طا او میم یو بل مرکب توری په همدې شکل سره په داسې ډول سره لیکل کیږي
چې دا د طا او میم یو بل ډول مرکبات چې دا قسمت یې له دې قسمت سره باید یوه نقطه مابینځ کې ځای کې او دا قسمت یې هم دلته یوه نقطه ولري. اوس راځو د طا او میم یو بله مرکبه ده چې په همدې شکل سره لیکل کیږي. چې دا قسمت یې باید یوه نقطه او دغه رقم دا قسمت یې باید یوه نیمه او دا حصه یې باید دې څخه فرق ولري. راځو د طا او نون مرکبه ده په همدې شکل سره او دا یې هم د نون مرکبه. چې دا قسمت یې درې نقطې او دغه رقم دا قسمت یې هم یوه نقطه او دا یې هم د ښایست لپاره زورونه چې دا ډېر مهم دي. دا باید پر دې باندې تاسې ډېر پریکټیس وکړئ. په همدې شکل سره دوستان وروسته له هغه واو په همدې ترتیب سره چې دا قسمت یوه نقطه او دلته باید یوه نقطه ځای کې یعنی دا حصه او دغه رقم واو هم درې نقطې. راځو د طا او ها مرکبه ده په همدې شکل سره طا او ها چې دا قسمت هم دوې نقطې او دغه رقم دا قسمت یوه نقطه تر دې ځای دا قسمت هم یوه نقطه تر دې ځای. راځو د طا او ها یوه بله مرکبه په همدې شکل سره لیکل کیږي دوستانو.
په همدې شکل سره چې دلته باید یوه نقطه ځای کړي او دغه رقم دلته هم یوه نقطه، دغه رقم دلته هم یوه نقطه او دا قسمت هم باید 3 نقطې څه بالا، دا قسمت هم باید 3 نقطې وي او دا قسمت هم. راځو د طا او لا مرکبه ده. په همدې شکل سره چې دا هم دا قسمت او دا هم د لام قسمت، چې دا حصه باید 3 نقطې، دا حصه باید 2 نقطې، دلته باید یوه نقطه ځای کړي او دغه رقم دا قسمت هم باید یوه نقطه. یعنې دا هغه څه دي چې دا باید ستاسې په پام کې وي او پر دغو نقاطو باندې ولاړ سي نو ستاسې خط اصلاح کیږي. راځو د طا او یا مرکبه ده. طا او یا په دې شکل سره لیکل کیږي. په همدې شکل سره چې دا قسمت باید 2 نقطې فاصله ولري او دغه رقم دلته باید نقطه ځای کړي، دغه رقم دلته هم باید نقطه ځای کړي او دا قسمت یې له دې قسمت سره 2 نقطې، یعنی ډیر باید اخواته نه وي. یوه د طا او یا مرکبه په همدې شکل سره ده دوستانو. دا حصه باید 2 نقطې او دغه رقم دا حصه هم باید 2 نقطې. دوستانو خدای دې وکړي تر دې ځایه پورې مو په نوموړي درس سر خلاص شوي، ګرچې درس یو څه اوږد و خو خدای دې وکړي چې خسته شوی نه وي او خدای دې وکړي ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي
که چیرې زموږ ویډیو ستاسې خوښې شوي وي د دوستانو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. د بیل د تڼۍ هدف دا دی تر څو زموږ ویډیو چې موږ خپل چینل ته نوي اپلوډوو کله چې موږ هغه چینل ته اپلوډ کړو وار د واره که تاسو د بیل تڼۍ وهلې وي تاسو د هغه ویډیو څخه برخمن کیږئ هغه ستاسو مخ ته راځي او بالاخره به تاسو په خبریږئ چې نوی درس هم پورته سوی دی او د نوي درس څخه به ځان تاسې مطمئن کوئ او تنده به ماتوئ. نور مو وخت نه نیسم. ښه چارې ښه ژوند. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.